والله یتونه نازل کړ وی ویلي عائشہ الله تسلی ورکړه وی په دې منځ کې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام زمون کور لراغه وی زکات کې برتاو ما څه شړی وغیرہ دا په سر باندې پسند راچولې و ځکه مریض هم او سخت مریض هم او د سترګو مې وو کې زیات روانه وی رسول الله چې کله زما خو لراغه وی د مور مې وختم چې د الله نبی راغله راشه وی زه کډنه راوچته شو مورانم د خوا کې کېناستم وی جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام علیه ویلي چې عائشہ انسان ډیر عاجز دی ناقص دی نیمګړی دی ګناه ته کیږي کچرته دا زنا کړی د الله نه بخنه وغواړه الله به معاف کړي وی وجه دا قانون دار چې کله یو بنده ګناه وکي او رب العالمین له صدق باندې توبه وباسي زمونږ الله دا معاف کړي دا ګناهونه ورته معاف کړي الله به ته ګناه معاف کړي عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې کله دا خبره وکړه نور من غړ خپه شو چې دی خلکو زما په باره کې د څومره سخت نظر جوړ شوی د نظریه چې دی زنا کړی دا وی پلار له د خپل نظر ورواړه ورته ومي ویلي ابي ایز ما پلار د رسول الله له جواب ورکا ویغه زه به جواب ورکم وی مور له متوجي شوم دی مور له مې زما مور د رسول الله له جواب ورکا زما په باره کې لګ دی پاتې چې زما وکي ما زنا نه کړو داخله زما باره کې د زناکاری عقیده لري وی مور مې مالو ویل چې زه به جواب وکم پیغمبر له ته بخپل وکا وی دی وخت کې رب العالمین زما د وکي بند کړي او زړه مې مضبوط شو مطمئن شو رسول الله له مخ راوړ ورته ویل چې اے د الله نبی زکه وایم چې ما دا زنا نه کړې ستاسو نظریه زما باره کې د جوړ شوی چې د زنا کړي زما تصدیق تاسو نه کوئ او که زه دا خبره وکم چې ما دا جرم کړی دی دا بد اخلاقی می کړی دا خو قسم په الله چې زه دې کار نه پاک انډیرا زه بریم زه چرته دې شیل راوړل شوی نه ما او نو زنا زما نه صادره شوی دا ستاسو نظریه زما باره کې د جوړ شوی دی چې دې په زنا کړي بد اخلاقی به کړی خو زه به د صبر کوم لکه څنګه چې ابو یوسف صبر کړی وي د یعقوب علیه السلام د انو زمانه دی یادو وته هغه په دې طریقه وې زامن ورته رااله ورته ویل چې اے پلارا یوسف هم بار استلو شرم غولې ورغه وغه او خړلو وی هغه ویل زه به څه کوم خو فصبر جمیل زما د الله نه کې صبر جمیل دا معنی چې مخلوق له بګي شکایت نه یو تسکیه د خپل ځان نه یو د الله د رحمت تمه بګي د درې شرطونه چې موجود شي عائشہ ویلي وی قسم په الله چې زره دې کار نه پاکه ما دا کار نه دی کړی لیکن دومره خبره ده که زه څومره وایم چې ما نه دا کړی خو تاسو زما باره کې اوس نظر نه جوړوي نظر بل کوم ته جوړه ده بیرته لاړم یو خپل کړ کې سملس عائشہ رضی الله عنها هغه خبره ډیره عاجزه خزوا هغه و شرطم زما ته چې تم زما باره کې نو چې الله زما باره کې وحی راولي کی ځکه زه وحی او یا د اسمانونو مالک چې عرش باندې مستوی دی هغه بس ما برائت وکي ودا خبره شرط زما په دماغ کې نه ګرځي دا ځکه زړه فقيره او عاجز زنانو ما خو زړه کې مې خبره ګرځیدله چې الله رب العزت او رسول الله په خوب کې زما په باره کې خبره وکي چې عائشه زنا نه کړو دا ډیره پاکه خزاله ځکه بده کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دردمنو پیغام دا بدنامه راغلی و وی رسول الله ناسو چې کیفیت بدل شو وجه دا و چې رسول الله باندې بکله وحی راتله را کیفیت به بدل شو د جبرئیل سره په تعلق کې راتلو وی سورې نور رب العالمین نازل کی او شکل نازل کی وی فتوحک رسول الله والوخاندل وی مالوی شی عائشه الله رب العزت اسمانونو نا استبرأت کې چې تپاکه خزای قران کې الله والله یتره نازل کړ وی ویلي عائشہ الله تسلی ورکړه چې داس منافقان دي عصبه منکم او دوی دا خبره به شبه باندې اړي راړي چې دې جنا کړي او دا کړي اندره پر دې خبره نه ځان ساتي او عائشہ ډیره پاکه خزره دا چرته بد اخلاقی نه کوي او دا منافقان چې دا خبره مخ وړاندې کوي مؤمنانو باندې کوم ګمانون لري خاص کر په هم جنس باندې او به په خپل مور باندې ځکه دا خو موږ مور ده
د رسول الله بیبي د رب العالمین لوی دوست سره منافقان به رب العالمین تذلیل او رسوا کړه عمر سے فرمایي مال رسول الله ویل شي عمر وې کچیر ته هغه وخت کې تعالی ما ویلې چې دا سړی وژنه څومره جنجال به تی جوړ شوی وي لیکن د دې آیتونو په نزول کې اوس د عبد الله ابن ابي بن سلول د خپل قوم نم سپک معلوم شو ارچا به ورته کاتب به خبره من لورته به کینه منافق به دروغ وایته دروغ دی ویلې دي دروغ جن به خبرو باندې عمر سے فرمایي والله قسم فالله لامر رسول الله د رسول الله امر چې د اعظم برکه من امر وداس ما د امر نه په برکت کې ډیر اوچت دي ځکه د رسول الله خبره د رسول الله خبره هغه د الله د نبی خبره وی مور به مال ویلې چې عائشه اوچته شو د رسول الله د اثر خپل کا سره مچګه وی ما ویلې چې زه نو اوچته کوم دغه سر نه خپلوم زه د الله حمد کوم ځکه الله زما حمد کړی دی زما برائت کړی دی د اسمانونو مالک د قران مالک او د قران نازلون کې چې د اسمانونو بر نظم برائت وکي عائشه رضی الله عنها کله د خپل فضیلت ثابتو وي زه رسول الله پیغله بیبي زه ابو بکر سی بلورم ازما په نوبت کې وفات شوه دي او شکل وفات کېدو رسول الله د اثر زما په غي کې او په اخر وخت کې زما دغه د لاړ ستروي شي دي او د مریم برائت الله په حساب باندې وکي د حساب برائت الله په شاهد باندې وکي زما برائت چې الله د اسمانونو نه پورته کړی دی قیامت پورې رب العالمین دا بیانوي او د ته شکړه هر مؤمن دا سورې نور لولي او د قیامت پورې به دا مسلې شي خلکو عائشه ګور ډیره پاکه ده ډیره اوچته زنانه ده ډیره قیمتي زنانه ده الله دې درجه اوچته کړه دا قدرمن زنانه ده دا جنتی ده د دې شرمینه په کار ده خپل مور غنل په کار دي عائشه به ولید رسول الله دا سر مبارک خپل نکي ادلالا مفسرین لیکي ودا د کجو خاون ما بین کې ونازي قبل سره د خبر وو کې ګورغه به ګوننګاري ځکه د رسول الله خدمت په کار ده دغه اطاعت لیکن د دې دوړو په خپل ما بین کې بل سره مینه محبت بیره اوچته شو د رسول الله صلی الله علیه او د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سر مبارک خپل کی او بیرته به خپل ځای لاړه